السلام علیکم دوستانو. د کرکټ مینوالو لپاره د خوشحالۍ خبر راتلونکې اونۍ د اصغر افغان او ګلبدين نايب لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره کیږي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راتلونکې اونۍ افغان لوبغاړي خپلمنځي سیالۍ ترسره کوي. افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عربي اماراتو څخه یوه ته راستنه شوه. اوس افغانستان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې راتلونکې جمعه افغان لوبډله په دوه برخو وویشي. افغانستان کرکټ بورډ اداره په پام کې لري چې د کمال خان بند د پرانیستي په ویاړ د ملي لوبغاړو په شتون کې د دوو لوبډلو ترمنځ په کابل نړیوال کرکټ لوبغالي کې یوه شل لوبه د مارچ میاشتې په 26مه نیټه ترسره کړې چې یاده لوبه به د ګڼو نندارچیانو ترمنځ ماپښین مهال پیل سي او د افغانستان ملي راډیو تلویزیون به دغه سیالۍ په ژوندۍ بڼه نشر کړي. دا سیالۍ د کمال خان بند د جوړېدو په مناسبت ترسره کیږي چې ټول ملي لوبغاړي به پکې ولوبیږي. دا لوبه به د ګلبدين نايب او اصغر افغان لوبډلو ترمنځ ترسره سي. د کمال خان بند ساتونکو لوبډلې نوملړ: رحمان الله ګربز، عثمان غني، بهیر علي شینواری، سمیع الله شینواری، شهید الله کمال، کریم جنت، اکرام علي خیل، عظمت الله عمرزی، کپتان ګلبدين نايب، شرف الدین اشرف، فرید احمد ملک، سید احمد شیرزاد، ظاهر خان، یمین احمدزی. د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې نوملړ: کپتان اصغر افغان، شهزاد محمدي، حضرت الله زازی، درویش رسولي، قیس احمد، حشمت الله شهیدی، نصیر جمال، افسر زازی، غمی زدران، افتاب عالم، حمید حسن، امیر حمزه هوتک، وفادار مومند، وقار سلام خیل. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.